د پښتونخوا په سنګرونو چې منظور راځي د امن دغه ارمان مې د لالیې چې عمرې له لاړ شو چې ته پې مونځو کې او زه درته لمن خوره کوم ډېره زیاته مننه انویټیشن ده ستا په شان ډېر په زړه کې مې کباب راځي خانه خراب او پسې تل خانه خراب راځي په دغه هیله چې ته چاته ملامته نه شي ګنې نو ماله ستا د هر یو سوال جواب راځي څوک په اوږو باندې بازان څوک ټپوسان ساتي څوک د خپل قام په وینو زو باندې ځان ساتي دا د ګلاب ډکې منګولې ترېنه مه رانیسه دا پاړوګره په لستوڼو کې ماران ساتي اوس هم مخکې صف کې اوس هم منافقین ولاړ دي مخې قبلې ته د ترخونو کې بوتان ساتي جنتي خاوره ده که توره شي که سره په لمبو په خپله غېږه کې به ستوري د اسمان ساتي انصاف که وغواړم نو چا نه به انصاف غواړمه د دې وطن قانون زمونږ قاتلان ساتي انصاف که وغواړم نو چا نه به انصاف غواړمه د دې وطن قانون زمونږ قاتلان ساتي چې انقلاب د خپلو وینو په قطرو راولي هغه سړی به نظریه د باچا خان ساتي چې انقلاب د خپلو وینو په قطرو راولي چې انقلاب د خپلو وینو په قطرو راولي هغه سړی به نظریه د باچا خان ساتي ډېر پاک خلک پکې وینم له مذهبه وځي زلمی لا څوک دی چې دی حال کې به ایمان ساتي په سره غرمه کې مې د سرو ګلونو کر کړی دی ما یې د خپل وجود په وینو بخوړ کړی دی ما که پرچار د خپلواکۍ په لر و بر کړی دی دا وصیت راته بابا دشنغر کړی دی ما که پرچار د خپلواکۍ په لر و بر کړی دی دا وصیت راته بابا دشنغر کړی دی ستا د ټوپک په رسا ډزو مې پروا هم نه وه خو تا ګزار د خپلې ژبې په خنجر کړی دی هغو ته ووایه چې خپلې روجې بیا ونیسي چا چې زمونږ په جدایۍ باندې اختر کړی دی هغو ته ووایه چې خپلې روجې بیا ونیسي چا چې زمونږ په جدایۍ باندې اختر کړی دی او ما که جواب ستا د هر لفظ په زیر و زور کړی دی خو تا هم سوال بیخي د عقل نه بهر کړی دی چې لمر له بل اړخ راشي د دې په انتظار دي دا خلک د یو داسې حادثې په انتظار دي که تاسو ته بربنډې تماشې په انتظار دي نو موږ ته په زرګونو جنازې په انتظار دي د وخت مجاهدینو هله شابه ما شهید کړی زما د قبر سلی ته ډیوې په انتظار دي یو وخت چې سجدو ته به سرونه منتظرو یو وخت دی چې سرونو ته سجدې په انتظار دي دا خلک سرکشۍ تر دې پړاو راوستلي دا خلک د مهدي د قافلې په انتظار دي زلمیا ته د داسې جفاګرو لارې سارې چې چاته ستا نه مخکې نور دوه درې په انتظار دي چې چاته ستا نه مخکې نور دوه درې په انتظار دي په دې پاتې دنیا کې له ارمانه تاوېدم بس لکه مندر کې د بګوانه تاوېدم کعبې نه هم اوچت شی مې سینه کې را پیدا شو احرام مې په ځان وتړو له ځانه تاوېدم دا اوس مې عقل راغلو چې زما هم باچا خان شته زه ټول عمر د بل کلي د خانه تاوېدم دا اوس مې عقل راغلو چې زما هم باچا خان شته زه ټول عمر د بل کلي د خانه تاوېدم د خلکو صدقې به تاوېدې د چا د سر نه زه جنګ ته صدقه شوم له میدانه تاوېدم زه جنګ ته ستا یاد لکه خپسه په وجود مې راخوره شوه ګونګی شومه په کټ کې بې زبانه تاوېدم ګونګی شومه په کټ کې بې زبانه تاوېدم د امن ناوې به ډېر په بخښنې سره د امن ناوې به سینګاره په شعور راځي د پښتونخوا په سنګرونو چې منظور راځي د امن د امن ناوې به سینګاره په شعور راځي د
د پښتونخوا په سنګرونو چې منظور راځي حسین خوددار دی په لاس به یې د حق توروي یزید به سر خوري چې په سر کې غرور راځي زما ملالې چې زما نه ګیلمنه نشي ځکه زما وجود به ټول په وینو سور راځي او منصور پرستو ان الحق ناره په جار پورته کړې د دار په سر باندې منظور او یا منصور راځي د دار په سر باندې منظور او یا منصور راځي په امن باندې مړو په رڼا مینېدو بدبخته ګیلمن په پښتونخوا مینېدو مجنون چې په یو توره شان لیلا مینېدو نو دا خو حقیقت کې په الله مینېدو معشوق چې په طایب کې په سرو وینو لمبېدو عاشق به نو بیا څنګه په بل چا مینېدو دا ستا د خولې خبرې وې چې ما په ځان کې رنګ کړې دا ځکه خو به هر سړی په ما مینېدو او د چا پیشنګویي وه چې تکمیل ته رسېده حسین چې په میدان کربلا مینېدو دا رازو که حکمتو که لالچو که سبق آدم علیہ السلام چې په هوا مینېدو تا ویل په ما مین شو تا ویل په ما مین دا یو مجیب زلمی به په چا چا مینېدو دا یو مجیب زلمی به په چا چا مینېدو ما سوات کې نن دا ویلې په سوات کې او د سر دا رګونه لرو باسي ځا دغه یو څو شعره چې سوال پورته شي تخلیق او تخلیقکار کې د یو فن جنازه وزي په فنکار کې تماشبین د نخې منزولي پوهېږم خو زه نه لرم کار د چا په کار کې خودداري مې د خپو لاندې ریز مریض کړه په سړک د یو ډوډۍ په انتظار کې ساندې ساندې زمزمې پکې راخیږي چا وجلي ماشومان په دغه لار کې سر له تنه به جدا شي ټیټ به نه شي د وړو وړو خدایانو په دربار کې سر له تنه به جدا شي ټیټ به نه شي د وړو وړو خدایانو په دربار کې باشعوره په زلمي پسې ولاړو او باقي د زناورو په قطار کې دغه ستاسو د خوښې وسلو شعرونه ستاسو توجه ډېره زیاته بې انتهایي مینه غواړم زما سوال دی مینه څه ده یو وړه شان مجموعه ده زه یم فکر دی عنوان دی پکې لویه فلسفه ده یا خو ځان پوهول غواړم یا خو ستا اصلاح کول دي ستا د ذهن احاطې له دا ګنده رسې شلول دي زما سوال دی مینه څه ده بس جانان دی او ارمان دی که د زلفو لاندې خوب دی د بڼو په تیره سکو ځان له زړونه غوڅول دي که د سرو شونډو لمبو کې ځان په زوره سوځول دي که د سترګو کوهیکاب کې روکېدل دي او که نه د جانان غیږ کې ارمانونه رجېدل دي نه چې دا خو مینه نه ده دا خو ژوند سره تړلې څه قیسې دي معاملې دي که منصور مې سر په دار شي زه به بیا هم رښتیا وایم مینه سترګو کې نظر دی مینه ځان له وسر دی مینه وګوره یعقوب دی مینه وګوره یوسف دی دلته مینې ته لږ پام کړه چې د مینې جدا کېږي د یوې مینې د سترګو بینا سترګې نابینا شي تش د مینې په لباس هم نابینا سترګې بینا شي مینه ژوند مینه مذهب دی مینه عقل له مکتب دی مینه لویه فلسفه ده دا د زړونو حادثه ده که په دې زه کافر کېږم په خپل کفر به خوشحالم زما یار زما ایمان دی زما یار زما سجده ده د جانان سترګې چې نه وي نه کابله مدینه ده مینه حسن باندې نه ده که بلال په تا مین شو نو ستا حسن ستا دلیل دی په بلال چې تو مین شوې دې کې لویه فلسفه ده